أحمد ربي حمدا طيبا مباركا الذي أنزل القرآن المبين وخص برسالته محمدا الصادق الأمين ورفعوا راية الإسلام ومنارة السنة بثلج الجبين وحفظوا حريم الشريعة والدين. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده که چیرې یو سړي ته د جمعې په ورځ چې امام خطبه وایي په دغه وخت کې و دغه سړي ته ور په یاد سي چې د ده څخه د سهار لمونځ قضا سوی دی یا دی د امام سره د جمعې په لمانځه کې شرکت وکړي په دغه وخت کې ور په یاد سي چې د ده څخه د سهار لمونځ قضا سوی دی اوس دغه سړي ته د شریعت مقدسه له نظره څه حکم دی؟ حامدا و مصلیا الابتاء بتوفیق الله تعالی. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې په دغه مسله کې 4 صورتونه دي. اول 3 صورتونه اتفاقي دي او 4م صورت چې دی هغه اختلافي دی. اول صورت دا دی که یو سړی د جمعې په لمانځه کې د امام سره شروع وکړي په لمانځه کې داخل د سهار قضایي لمونځ ور په یاد سي که د ده دا یقین و چې د سلام ګرځولو څخه وروسته د لمونځ قطع کولو څخه وروسته هم د سهار قضایي لمونځ راګرځولی سي او هم د جمعې لمونځ د امام سره نیولی سي. په دې صورت کې د علماو اجماع ده چې لمونځ د جمعې به قطع کوي او قضایي لمونځ به راګرځوي ځکه دی صاحب ترتیب دی او تضیق د وخت هم نسته. دوم صورت دا دی که یو سړی د امام سره شروع وکړي او د سهار قضایي لمونځ ور په یاد سي که د ده دا یقین و که لمونځ د جمعې قطع کړم او د سهار قضایي لمونځ راوګرځوم نو جمعه او د ماپښین وخت دواړه فوتېږي. په دغه صورت کې بیا اجماع ده چې د جمعې لمونځ د امام سره تام کړي لمونځ د جمعې دې نه قطع کوي ځکه ترتیب په تضیق د وخت سره هم ساکتېږي. دریم صورت دا دی که چیرې په خطبه کې د جمعې ور یاد سي چې د سهار لمونځ قضا سوی دی او یقین یې دا و چې قضایي هم راګرځولی سم او د جمعې لمونځ هم له امام سره نیولی سم. په دغه صورت کې بیا اجماع ده چې اول به قضایي راګرځوي بیا به د جمعې لمونځ کوي. 4م صورت اختلافي دی. 4م صورت دا دی که چیرې د امام سره د جمعې په لمانځه کې شریک سوی و په دغه وخت کې د سهار قضایي لمونځ ور په یاد سو یقین یې دا و که د سهار قضایي لمونځ راوګرځوم د جمعې لمونځ راڅخه فوتېږي خو لیکن د ماپښین وخت نه راڅخه فوتېږي. په دغه صورت کې بیا اختلاف دی د شیخینو حضراتو او د امام احمد صاحب په مابین کې. شیخین رحمهم الله تعالی وایي چې د جمعې لمونځ قطع کړي او د سهار قضایي لمونځ راوګرځوي بیا د ماپښین وختي لمونځ راوګرځوي. دوم قول د امام محمد صاحب دی. امام محمد صاحب وایي په دغه صورت کې د جمعې لمونځ پوره کړي نه دې قطع کوي او وروسته دې د سهار قضایي لمونځ راوګرځوي خو لیکن متابعي قول د شیخینو حضراتو دی. د شیخینو د قول دغه ترجیحات دي. د شیخینو قول ترجیح التزامي لري پر قول د امام محمد صاحب هغه وخت که یو د امور اربعو څخه د امام محمد صاحب د قول سره نه راغلی هغه 4 امور دا دي: قوت د دلیل، ترجیح د مشایخو، توافق د عصر، تغییر د علت. دویمه وجه د ترجیح دا ده چې د شیخینو رحمهم الله د قول سره اهل ترجیح والا شروع لکه بدایع و صنایع اول ذکر کړي دي او د بدایع و صنایع دا عادت دی چې راجح قول دی اول ذکر کړي. دریمه وجه دا ده چې فوت الجمعه د شیخینو په نیز عذر نه بلل کیږي یعنی ترتیب نه په ساکتېږي. دا ټوله زموږ د فقه حنفي دغه کتابونه وایي. رد المحتار جلد اول صفحه 546 او 520 مکتبه البشرا. دغه رقم تقریرات رافعی صفحه 98 جلد اول. دغه رقم فتاوای علمگیری جلد اول صفحه 122 مکتبه علوم القرآن. دغه رقم بدایع و صنایع جلد اول 501 مکتبه حنفیه. دغه رقم فتاوای تاتارخانیه دوم جلد 556 صفحه مکتبه انوریه. دغه رقم محیط البرهانی
دویم جلد 410 صفحه مکتبه اداره القرآن والعلوم. دغه رقم خلاصة الفتاوى اول جلد 209 صفحه نانا صاحب کتبخانه. دغه رقم بحر الرایق دوم جلد 218 صفحه مکتبه حنفیه. دغه رقم مبسوط سرخسی دوم جلد 11 صفحه مکتبه شامله. دغه رقم زاد الفقه 109 صفحه مکتبه رحمانیه. دغه رقم کبیری 404 صفحه او 415 صفحه مکتبه اسلامیه. دغه رقم خانیه فرهامشت هندیه اول جلد 107 صفحه مکتبه علوم القرآن. دغه رقم فی التجنیس والمزید دوم جلد 208 صفحه مکتبه اداره القرآن والعلوم الاسلامیه. دغه رقم فتاوای محمودیه وم جلد 328 صفحه مکتبه دارالفتاء فاروقیه کراچی. دغه رقم آپ کے مسائل اور ان کا حل څلورم جلد 190 صفحه مکتبه لدیانوی. دغه رقم فتاوای عباد الرحمن دوم جلد 490 صفحه مکتبه دارالفتاء والتحقیق. كتبه هذه المسألة مولوي محمد موسى روحاني، مولوي حمد الله حامد، مولوي محمد اکرم ذاکر، متخصصین جامعه قیومیه گلدار باغچه چمن. محترمو د دارالفتاء قیومیه د کمپیوټر په ترتیب کې فی الحال یو څه مشکل موجود دی چې کله الله پاک هغه مشکل حل کې دغه رنګه مسلې او نورې مسلې به انشاءالله د PDF په شکل هم نشر سي. والله سبحانه تعالی اعلم.